پنځمه تګلاره مس ده. شیطان له دې تګلارې د انسان بېلارې کولو کې او د انسان په تباه کولو کې پوره ګټه اخلي. مس دې ته وایي چې کله انسان له خپل خالق سره الله تعالی سره لویه فاصله پیدا کړي او د الله تعالی له نیغې لارې بېلارې شي، شیطان دلته په ده باندې برلاسه شي او د ده حافظې او د مغزو کنټرول په لاس کې واخلي. له دې لارې او په د دې کار په پایله کې شیطان حتی په دې توانیږي چې انسان ګنګس کړي او انسان زوف حالت ته بیایي چې عام خلک یې پیریان بولي، پیریان وایي نیولی دی. دا د مس طریقه ده چې شیطان پرې انسان تباه کوي او ناکامه کوي او همیشه یې له بېلابېلو ناروغیو سره اخته کوي. د پیریانو په اړه به بیا یو بل بحث کې انشاءالله اوږد بحث وکړو. هغه لوی بحث دی، ډېر وخت او ډېرو خبرو ته اړتیا لري. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یتخبطه الشیطان من المس. شیطان د اعصابو کنټرول ترلاسه کولو له لارې دغه انسان بې خوده کړی او بې هوشه کړی وي په مس طریقې سره.